د پښتو زده کړې فیسبوک باندې یا پښتو لرنینګ یوټیوب چینل په دې برخه کې موږ غواړو د ځینې هغو کلیمو وایي زیرمه یا وایي پانګه درته برابره کړو چې د یوې معنا په ځای 5 4 یا 3 یا ګڼې ماناوې لري. په دې سره موږ غواړو چې تاسو د پښتو ژبې د پراختیا او پراخوالي په هکله خبر کړو او هم وپوهیږئ چې یوه کلیمه په یو وخت څو ماناوې لرلی شي. په لومړنۍ ویډیو کې موږ او تاسو خبره کوو په ټیک باندې چې 4 ماناوې لري. ټیک سم یا سمه. ځینې خلک وایي ته ټیک خبره کوې یعنی ته سمه خبره کوې، یا مثلا وایي چې ته ټیک وایې یعنی ته صحیح وایې. ټیک پوره ته هم وایي. که یو چا نه پوښتنه وکړي څو بجې دي، وایي ټیک 12 بجې دي. مطلب دا وي چې پوره 12 بجې دي. ټیک ښه یا جوړ ته هم وایي. مثلا پوښتنه کوي ناور څنګه دی، ورور جواب درکوي اوس ټیک دی یعنی اوس جوړ دی. یا مثلا یو چا ته وایي څنګه یې، دی درته وایي ټیک یم یا ټیک ټاک یم. ځینې خلک دا هم وایي جوړ په خیر ټیک ټاک یعنی کله چې ستړي مش سره کوي. ټیک هغې ګاڼې ته هم وایي چې پیغلې په ټنډه کوي. یوه سندره هم ده وایي ټیک مې داړې واړې دا چارې د زرګر دینه. بل ټیک هغه مردکي یا شناوړي ته وایي چې نورې مردکۍ پرې ګټل کېږي. ممکن تاسو هم مردکۍ یا شناوړۍ یا توشلې ګټلې وي. موږ خپله لهجه کې ټیک همغې مردکۍ یا شناوړۍ ته وایي چې مردکۍ به مو پرې ګټلې. ټیک ته ټیکی یا ګینۍ هم ویل کېږي. مثلا موږ به ویل چې دا زما ټیکی دی یا دا زما ګینۍ دی، یعنی نورې مردکۍ به هم چې پرې ګټلې همغه ته به مو ټیکی یا ګینۍ وایه. همدارنګه مو ټیک هم باله. ګرانو ملګرو، پښتو لرنینګ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او زنګوله کړئ. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه هم خوښه کړئ. زما فیسبوک دی غزانور او ورپسې مې لاندې هم ټویټر دی غزانور. هلته مې هم څارلی شئ. که د پښتو زده کړې په هکله څه نظر، نیوکه او وړاندیز لرئ زموږ سره یې شریک کړئ. الله مو مل شه.